مخکې چې به کله تاسو انټرنیټ فعاله کړئ نو یوه میاشت به مو بسېدی، خو اوس چې کله میاشتنی پیکیج فعاله کړئ نو په 10 یا 15 ورځو کې ستاسو انټرنیټ خلاص شي. پوهېږئ ولې؟ ځکه ستاسو په موبایل کې تاسو داسې اپلیکیشنان انسټال کړي وي چې تاسو د هغه اپلیکیشنانو څخه استفاده نه کوئ مګر هغه ستاسو انټرنیټ مصرفوي. نو نن زه درته طریقه ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ هغه ټول اپلیکیشنونه بند کړئ چې ستاسو انټرنیټ بې ځایه مصرفوي. دوستانو د هر څه نه مخکې به تاسو خپل د موبایل سیټینګ خلاص کړئ او دلته به سرچ به ولیکئ ډاټا یوزیج. دا به سرچ کړئ. دلته تاسو وګورئ ایپس لیکلی دی او لاندې یوزیج ډاټا اکسس لیکلی دی. تاسو به پر دې باندې کلیک وکړئ. بیا دلته لاندې وګورئ یوزیج ډاټا اکسس لیکلی دی، پر دې باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو ته ټول هغه اپلیکیشنان ښکاره شي چې ستاسو انټرنیټ مصرفوي. نو په دې کې تاسو وګورئ چې دغه ټوله اضافه شیان دي چې ستاسو د موبایل انټرنیټ مصرفوي. نو په دې کې به تاسو وګورئ کوم شی چې تاسو نه استعمالوئ هغه ټوله به دلته بند کړئ چې ستاسو انټرنیټ به بیا بې ځایه نه مصرفیږي. دوستانو کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره یې شریک